د یوې خوا څخه عقیده درته تخریبوي، د بلې خوا څخه مذهب درته تخریبوي، د بلې خوا اسلامي نظام درته تخریبوي، د بلې خوا علما درته تخریبوي، پر علماو دې بې اعتماده کوي. نو خپل ایمان دې وساته، خپل عقیده دې وساته او خپل اخلاق دې وساته. کوشش وکړه د دې کفره و ظلمه و د دې پوشو تبلیغاتو څخه متاثر نه سي. دا منافقان، دا د اسلام دشمنان، دا کوشش هڅه روانه ده، بې اعتمادي، د اختلاف کوشش. تاسې خپل ایمانونه وساتئ. ایمانونه څنګه ساتل کېږي؟ د دغه مساجدو سره تعلق وساتئ، د مدارس سره تعلق وساتئ، د علماو سره تعلق وساتئ. هغه څوک چې الله یې ستا دشمن بولي، د هغه خبرې ته په زړه کې ځای مه ورکوه. الله جل جلاله به دې ایمان محفوظ کړي، اخلاق به دې محفوظ وي، عقیده به دې محفوظ وي. دا اسلامي نظام الله پاک راکړی دی، په وحدت او په اتفاق یې ساتلی شي. موږ به ستاسې خادمان یو، تاسې به دا خپل مشران بولئ، اطاعت به یې کوئ. الله جل جلاله به دا نظام ته بقا او دوام ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله.